سلامونه دوستانو. د هندوستان په ګجرات کې د ډینګوچا په نوم یو ایالت دی چې په هغې ایالت کې تقریبا 10,000 کسان ژوند کوي چې په اوسني حالاتو کې زیاتره خلک په دغه کلي کې نه اوسیږي. دغه خلکو نه فقط دا چې خپل کلی پرېښودی دی بلکې ملک یې هم پرېښودی یا له دغه ساحې څخه بیخي تللی دي. اوس هم په دغه کلی کې په مختلفو ځایو کې اعلانات دي لکه فری اپلیکیشن آفر لیټر ان 3 ډیز د خارج د تګ لپاره سټډي ان یو اس ای یا یو کې کاناډا. تر پوسټونو کې دغه هم لیکلي چې تاسو کولی شئ بدون د کوم امتحان ویزا واخلئ. جنوري 22 تاریخ 2022 کالو د ډینګوچا د کلي یو کس تصمیم ونیو چې دوی هم باید خارج ته لاړ شي ځکه خپل خلک لیدل. 39 کالونو په عمر جګدیش پټیل هم چنان دا تصمیم ونیو چې دوی باید کاناډا ته لاړ شي او سفر یې شروع کړي. دغه شخص په اول کې منحیث یو استاد وظیفه کوله په خپل کلی کې او وروسته له هغې د خپل ورور د کالو په بزنس کې برخه واخیسته چې د معاش تقریبا ټول 9,000 انډین روپۍ کېدل چې ډېرې کمې وې. 15 لکه انډین روپۍ په بدل کې یو ایجنسي یا کنسلټنسي دوی د امریکا تر سرحده یا امریکا ته رسوي د ډانکي پروسس په وسیله. دوی د خپلې کورنۍ سره یو ځای د 12 د جنوري باندې پرواز پیل کوي د ګجرات څخه ټورنټو ته او کنسلټنسن سره یې خبر کړی چې دوی به د امریکا شاوخوا سرحد سره ښکته وي او هغې ځای نه به دوی په خپله داخلیږي هغه ساحې ته چې دوی غواړي چې لاړ شي. له دغه سفر څخه تقریبا یوه هفته شاوخوا ورځې وروسته د دوی مړ جسدونه پیدا کیږي د دغه سرحد شاوخوا ساحه کې چې دوی 4 واړه سره د کورنۍ ټول هملته مړه شوي وي. دا یوه ډېره دردناکه واقعه وه خو ومنئ چې دا یوازې هغه واقعه نه د مختلفو ملکونو څخه مختلف خلک د انډیا څخه زیاتره په دغه ساحو کې مړه شوي دي او خپل ژوندونونه یې له لاسه ورکړي دي د زیات سړې هوا له امله ځکه چې دلته هوا د حد نه ډېر یخه ده تقریبا 15 منفي درجه واوره اوسیږي او دوی باید په ساعتونو په پښو مزل وکړي. موضوع اړوند د شاهرخ خان یو فلم د ډنکی په نوم را روان دی یا شاید اوس په سینما کې اوسیږي چې دغه موضوع په پوره تفصیلي بڼه باندې راخیستې ده یا هم خبرې یې پرې کړي دي. راځئ چې موږ او تاسې هم یو څه پرې وغږیږو. پروسس څخه به اول فقط د انډیا څخه تر شینګن یا شینګل ملکونو لپاره استفاده کېده او د هغې نه وروسته به د دغې له لارې یو کې ته ایلیګل یا په غیر قانوني ډول باندې داخلېدل خو اوس نورو ملکو ته هم غځېدلې لکه امریکا او کاناډا او اوس مختلفو ملکونو ته خلک په دې وسیله باندې چې دغه ته ډنکي پروسس وایي یا ډنکي فلایټ هم چنان ورته ویل کېږي. او شینګن څخه به مختلفو لارو باندې یا د یوروپ څخه به خلک داخلېدل څوک په ټرکونو کې تلل چا به بیا په پیاده رو یا موټر کې تلل څوک به بیا ځنګلو باندې تېرېدل. په یو راپور کې ویلي چې هره میاشت د 1.5 پورې انډینز د یو کې څخه ډیپورټ کېدل دغه پروسو له امله. باید ووایم چې دغه ډنکي پروسس چې د مختلف پیکیجونه لري لکه بعضې ډیلکس پراید ټراول پیکیج دی چې فیک اسناد در جوړوي اکانومیک دی چې مطلب سرحد سره د ښکته کوي مختلف طریقې او پروسس لري چې خلک په غیر قانوني ډول باندې امریکا کاناډا یا هم یو کې ته داخل کړي. باید ووایم چې د یو اس ای او کاناډا ترمنځ کوم سرحد چې د دې بعضې برخې بیخي زیاتې سړې دي حتی 40 منفي یخ دی پکې او د هغې لاندې بیا کوم سرحد چې دی یعنې د میکسیکو او د یو اس ای چې دی هغه له دې څخه هم خطرناک دی. دغه کس وایي چې دوی د میکسیکو په سرحد کې غوښتل چې امریکا ته را داخله شي او د ډېر غټ ځل څخه اوس 4 کسان فقط پاتې دي او په ځنګل کې اوس ورک دي یا بند دي نه پوهېږي چې څه وکړي او چېرته لاړ شي او دوی د ډنکي پروسس په وسیله راغلي دي له انډیا څخه په خپله پنجابیان دي. بار دغه تاکید کوي چې په دغه لاره باندې مه راځئ. په جنوبي امریکا کې دغه ډنکي پروسس د اکوادور برازیل څخه شروع کېږي د دغه 2 ملکو څخه او مخکې همداسې تګ کوي چې له دې وروسته چې دغه پروسه پیل شي په مینځ کې مختلفې لارې او مختلف سختیانې راځي چې په دغه تګ کې تاسو باید د مختلفو ملکونو څخه تیر شئ لکه کولمبیا شوه د هغې نه وروسته پاناما ده او باید وویل شي چې په پاناما کې یو ځنګل دی د ډارین ګیپ په نوم چې دغه ځنګل کې سړک نشته دی او ډیر زیات خطرناک دی او زیاتره کیسز کې په دغه ځنګل کې غله اوسیږي یا هم ډاکوان وي چې دغه کم کسان چې تیریږي یا یې ووژني او یا هم هر څه چې لري هغه ترې واخلي. له دغه ځنګل څخه بیا نو د میکسیکو دښته راځي چې دا د حد نه ډېره ګرمي وي پکې او له هغې وروسته بیا نو دغه دیوال راځي چې د ډونالډ ټرمپ په ټایم کې د امریکا او د میکسیکو ترمنځ جوړ شوی په دې باندې نو بیا غوښتل دي چې خلک په ډېرې سختۍ یا د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي تر څو واوړي که هم وړي هلته پولیس وي زیاتره کیسز کې بیرته نیول کېږي را ډیپورټ کېږي یا د امریکا له طرفه څه مشکل کې خښېږي. که څه هم دغه لاره بې اندازې زیاته خطرناکه ده او خلک بیا هم په لکهاو روپۍ په دغه لارو باندې لګوي تر څو وکولی شي چې امریکا یا کاناډا ته داخل شي چې بعضې غټ دلایل لري. لومړی تر ټولو غټ دلیل دا دی چې اقتصادي سهولتونه ډېر زیات وي امریکن ډریم امریکایي خوبونه چې دوی ګوري چې امریکا ته ولاړ شي کاناډا ته ولاړ شي یا به وکولی شي چې هلته خپل ژوند جوړ کړي. باید وویل شي چې په دغه لارو باندې هغه څوک ورځي چې بیخي اقتصادي وضعیت خراب وي او امید لري چې دوی به وکولی شي هلته ښه ژوند جوړ کړي.
او دا هم د 2015 کال د مهاجرت هغه سطح د کوم ملکونه ډیر زیات دي. انډیا تر ټولو زیات د چین دی او نور نمونه تاسو په خپل ګوره چې کوم ملکونه دي او د ریجن کنټریز کې د نور باقی کې نو مونږ په خپل افغانان راځو. او دا هم ډانکی پروسس او په همدغه مزو باندې تاسو کولای شئ چې د شاهرخ خان راتلونکی فلم هم چنان وګورئ. مننه، خیر اوسئ.